سوداګرۍ خونه وایي هیواد ته د بې کیفیته نفتي توکو واردولو مخه نیسو. سلام، وخت په خیر. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د بې کیفیته او غیر معیاري تیلو او ګازو د واردولو مخه نیسي. د دغې خونې چارواکو پرون کابل کې د تیلو او ګازو واردونکو ټولنې له استازو سره په ناسته کې ټینګار کړی چې د نورم او سټنډرډ ادارې په همکارۍ سره به له دې وروسته د بې کیفیته تیلو او ګازو د واردولو مخه نیسي. دغې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې دواړو خواو هوکړه وکړه چې د خلکو اړتیاو ته په کتو سره به باکیفیته نفتي مواد افغانستان ته واردېږي او په دې برخه کې به د غیر قانوني کړنو مخه نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اسلامي سرپرست حکومت له ازبکستان سره د تیلو او ګازو د واردولو په برخه کې هوکړه کړې وه. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.